سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. اکثره ملګري دا مشکل لري، دوی وایي چې موږ کښت سیجوغ دپاره ډمان کړی دی، 1 کال وشو، 1.5 کال وشو یا 10 میاشتې وشوې، تر اوسه پورې زموږ کښت سیجوغ نه دی راغلی. دې کې داسې ملګري شته چې هغوی اوله ریسیپیسي اخیستي او دویمه ریسیپیسي ورته نه راځي. زه غواړم چې په دې اړه مې تاسو ته یو څو خبرې وکړم. د دې ډېر علتونه کیدلی شي، خو یو ستر علت چې ولې ستاسو کښت سیجوغ نه راځي هغه دا دی چې دې کې اکثره ملګرو دوی ته د اوفي قانون او د فرانسوي ژبې درس راغلی، یعنې سی ای کونتخه چې کوم ده هغه دوی نه یې امضا کړي یا هغه ورته رالیږلی، دوی رندیو مس کړي نه یې ورغلي، یا دې کې داسې ملګري چې هغو درس شروع کړی، څه ساعتونه ویلي، منځ کې یې پرېښی، کار د وجې پرېښی یا بل څه د وجې دوی هغه درس جاري نه یې ساتلی او هغه قانون درس او هغه د اوفي چې کوم د فرانسوي ژبې مکتب دی هغه یې نیمه کې پرېښی. نو دا د ټول نه غټ او ستر علت دی چې ستاسو کښت سیجوغ نه راځي. تاسو ته که چیرې په دغه وخت کې هر کله چې تاسو کښت سیجوغ دپاره ډمان کړی، تاسو ته د اوفي مکتب راشي، سی ای کونتخې دپاره هغه تاسو ته رندیو درکړي، تاسو باید هلته لاړ شئ، هغه ورسره امضا کوئ. تاسو باید درس ووایئ، تاسو باید په نیمه کې هغه درس پرېنږدئ، قانون درس په نیمه کې پرېنږدئ. که چیرې تاسو کار کوئ، اوس کیدای شي بعضې ملګري دا وایي چې زه خو کار کوم، زه څنګه اوفي درس ته لاړ شم. په دې اړه باندې د اوفي چې کومه پالیسي ده هغه ډېره زیاته واضحه ده، هغه تاسو سره هغه ستاسو دغه مشکل باندې پوهېدلی شي، درک کولی شي او تاسو ته په داسې ورځ یا په داسې وخت کې تاسو ته هغه درسونه درکوي چې په کوم وخت کې تاسو کار نه کوئ. لکه مثال د شنبې په ورځ باندې ډېر ملګري داسې دي چې هغه اوفي مکتب ته ځي یا 15 ورځې خپل کار کوي. تاسو باید هغه کومه کونتخه چې تاسو کړي هغه باید تاسو امضا کوئ او هغه جاري وساتئ. که چیرې تاسو نیمه کې پرېږدئ یا تاسو هغه کونتخه ونه کړئ، هغو درته رندیو رالیږلي، یا تاسو بیخي کونتخه نه یې کړي، نو بیا ستاسو یعنې دا یو ستر علت دی چې ستاسو کښت سیجوغ نه راځي. نو زما هغو ملګرو ته هغو ملګرو نه مې دا هیله ده، کوم ملګرو ته چې کونتخه راغلي، دوی نه ورغلي، رندیو ورته راغلي یا یې درس نیمه کې پرېښی، نو تاسو زر تر زره بیرته اوفي سره لاړ شئ. هغوی د خپل چې ستاسو کوم هغه روان حالت وي د هغې نه تاسو کوم حالت کې چې تاسو یې هغه حالت نه تاسو خبر کړئ. که چیرې تاسو کار د وجې هلته نه ځئ، باید تاسو اوفي په جریان کې وساتئ، هغوی خبر کړئ. نو د ډېرو علتونو نه دا یو ستر علت دی چې ستاسو کښت سیجوغ نه راځي. او ډېر داسې ملګري شته چې هغه د اوفي د درس په اړه باندې هغه ډېر زیات بې فکره وي، هغه ډېر بېغمه وي، هغه دې ته بیخي توجه نه ورکوي، هغه وایي چې زه کار کوم، زه نه ځم هلته. نو د سی ای چې کومه کونتخه تاسو اوفي سره کوئ دا ډېره زیاته مهمه ده. قانون درسونه ډېر زیات مهم دي، تاسو باید هلته درس ووایئ، د قانون درسونه ووایئ، تر څو ستاسو کښت سیجوغ تاسو ته راشي. مننه.